غازي محمد جان خان وردک څوک او د افغانستان لپاره یې څه وکړل؟ غازي محمد جان خان وردک د سیدال خان زوی د اکرام خان لمسی په 1219 هجري لمریز کال چې د 1819 میلادي کال سره سمون خوري د میدان وردګ ولایت د اوسني جغتو په بدمشق کلي کې په یوه دینداره کورنۍ کې سترګې نړۍ ته وغړولې. د وخت علوم او دیني زده کړې د مختلفو علماو څخه په جوماتونو او حجرو کې ترسره کړې. غازي محمد جان خان د وخت اړتیاو سره سم پوځي زده کړو ته مخه کړه او د افغانستان د وخت په اردو کې شامل شو. دا هغه وخت و چې د انګریزي استعمار دویمه لویه لښکرکشي د افغانستان په لور پیل شوې وه او زموږ وطن یې اشغال کړی و. په 1890 میلادي کال کې د خپل استعداد، شجاعت او مېړانې پر مټ د جرنیلۍ رتبې ته ورسېد. تاریخ د غازي محمد جان خان وردک په اړه لیکي چې غازي یو زړور او احساساتي سړی و چې د افغانستان ازادي هدف وه. همدا زړور سړی و چې د خلکو لخوا د غونډمشر په حیث انتخاب شو او د افغانستان په تاریخ کې لومړنی نظامی منصبدار دی. کله چې انګریزانو د امیر محمد یعقوب خان د مجبوریت څخه ناوړه ګټه واخیسته او د ګندمک تړون یې پرې لاسلیک کړ، له دې چې غازي او منصبدار و د امیر له امر څخه پرته یې د انګریزانو په مقابل کې بغاوت وکړ او د ګندمک تړون چې د افغانستان په زیان و ونه منلو. د افغانستان خلکو غازي د استعمار په مقابل کې د خپلې برحقې مبارزې او جهاد لپاره د مشر په توګه غوره کړ. غازي محمد جان خان وردک د انګریزي یرغلګرو په مقابل کې ستره ونډه ترسره کړې چې په هغه وخت کې د میدان وردګو، لوګر، کوهدامن، کابل، غزني، پکتیکا، پروان او کاپیسا خلک په ځان راټول او د دینی علماو په مرسته یې جهاد پیل کړ. کله چې د 1890 میلادي کال په می میاشت کې انګریزان کابل ته ننوتل، غازي محمد جان خان وردک له یوه ټولي عسکرو سره د کوهستان له لارې راغی، په اسمایي غره کې پر انګریزانو برید وکړ او له دې وروسته کرنیل محمد جان خان وردک په غازي محمد جان خان وردک یاد شو. خو څنګه چې دغه مهال یې د جنگ لپاره لښکر کوچنی و، تر سخت جګړې وروسته یې وردګو ته شاتګ وکړ او هلته یې له ملي مذهبي مشرانو لکه د غزني شلګر ملا دین محمد چې په ملا مشکلم مشهور و او د خوات له ملا عبدالغفور لنګري سره سلا مشورې وکړې او د ستر لښکر تیاری یې ونیو. په 1890 میلادي کال کې د یوه ستر لښکر تر تیارولو وروسته د ډسمبر په لومړۍ نیټه کابل ته راغی، په انګریزانو یې برید وکړ او انګریزانو ته یې سخته ماتې ورکړه. د غازي محمد جان خان او ملګرو جهادونه، مبارزې، سرښندنې د انګریزانو په مقابل کې د هېرېدو نه دي. همدا غازیان وو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې انګریزانو ته ماتې ورکړې او له افغانستان څخه وتلو ته یې مجبور کړل. د غازي محمد جان خان د ملي مبارزې لوی ټکی د خپل هیواد آزادۍ او خپلو خلکو هوساینه وه چې په دې لاره کې یې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې او د خپل هیواد ملي نوامسو په ساتنه کې په شهادت ورسېد. چې یو نر دې را پرې نه ښود، خدایه دا دې څه را وکړل چې یو نر دې را پرې نه ښود، خدایه دا دې څه را وکړل چې یو نر دې را پرې نه ښود. هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګاره شړېږي، هر کمره ته چې تکیا شو لکه شګاره شړېږي. یو